سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ټاکل شوی نن ولسمشر غني د ملي شورا 18مه دوره پرانیزي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې ښاغلی غني به په دې مراسمو کې وینا هم وکړي. ویل کېږي دغه شورا په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې لا هم د کابل په ګډون د څو ټاکنیزو حوزو د اساسو برخلیک نه دی روښانه شوی. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس وایي له افغانستانه د امریکا د وتنې په اړه د طالبانو تصور ناسم دی ځکه امریکا او اروپا ټولنې ژمنه کړې چې د سولې له هوکړې وروسته هم له افغانستان سره همکاري کوي. عبدالله تېره ورځ د افغانستان د فولبرایټ ټولنې له غړو سره په کتنه کې زیاته کړه چې د سولې د خبرو په میز کې د طالبانو دریځ ضعیفه دی ځکه افغان ولس هیڅکله هم د طالبانو واکمنۍ پر مهال وضعیت نه غواړي. ښاغلي عبدالله همداراز په ډاګه کړه چې د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو په دریځ کې بدلون راغلی خو د پاکستان د کړنو په برخه کې هیڅ بنسټیز بدلون نه لیدل کیږي. د بلخ ولایت یو شمیر مشرانو او ځوانانو له ملي امنیت سلاکار سره په کتنه کې ویل اوس هم په بلخ کې زورواکي حضور لري او باید مخه یې ونیول شي. دوی همداراز له بنسټپالنې سره د مبارزې غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې قانون باید پر ټولو عملي او عدالت ټینګ شي. حمدالله محب په دې کتنه کې چې تېره ورځ د ملي امنیت شورا په دفتر کې ترسره شوه وویل د زور ویلو کلتور باید د خدمت په کلتور بدل شي. په کابل کې د ایران سفیر یو ځل بیا وویل چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ کنټرول او مالکیت د سولې له بهیره ملاتړ کوي. محمد رضا بهرامي تېره ورځ د افغان حکومت له ملي امنیت سلاکار سره په کتنه کې همداراز د افغانستان د ثبات لپاره د سیمهیز اجماع پر څرنګوالي هم بحث کړی دی. له دې سره سم حمدالله محب په کابل کې د هند له سفیر سره هم په ورته کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر اقتصاد او د پانګونې په پراختیا کې د افغانستان پر رغنده رول بحث کړی دی. یو 38 کلن افغان چې یعقوب جهاني نومیږي تر 18 کلونو څېړنو وروسته بریالی شو چې د اکسیجن په فشار سره برېښنا تولید کړي. نوموړی وایي رسمي زده کړې نه لري خو تر ډېرې هڅې وروسته یې دغه دستګاه جوړه کړې ده. په فارسي ژبه کې یو پیژندل شوی متل دی چې وایي گنج در ویران است. هغه متل چې دلته د یعقوب جهاني د کار او ژوند په اړه صدق کوي. له نوموړي سره مو د کابل په لویدیځ کې په یوه کوڅه کې لیدنه وشوه. جهاني داسې یوه دستګاه جوړه کړې ده چې د اکسیجن په فشار سره برېښنا تولیدوي. ما به خاطر که کپی میشه به خاطر که کپی نشه بسیار کوشش کردیم و در مزارم ما جور کرده بودم. یک نفر میخواست از پیش ما بازور بگیره بازور تیکه تیکه کردم واقعیتش در بین چه انداختم از اون خود بار کردم آمدم به اینجا. یوه کوچنۍ کوټه چې هم د یعقوب جهاني او د نوموړي د کورنۍ خوبخونه ده او هم ازمایښت خونه. جهاني 200 ځلې ماته تجربه کړې ده څو بریالی شو د برېښنا تولید دغه دستګاه جوړه کړي. ما در روی نمیزی 17 سال زحمت کشیدیم. یگان 700 بار شکست خوردیم. یگان 700 بار شکست خوردیم. باز رفتیم دکتر کورس آرامش بخش گرفتیم. 4 روز 5 روز یک هفته استراحت کردیم باز دوباره شروع کردیم. د جهاني کور او ازمایښت خونه چې هره ورځ پکې د ملي یووالي حکومت د مشرانو د عکسونو لاندې خپلې اختراعګانې ترسره کوي څو هغوی د نوموړي غږ واوري او لاس نیوی وکړي. هغه کار چې تر دې مهاله نه دی شوی خو د استرالیا، نیوزیلند، ډنمارک او سویس هیوادونو نوموړي ته د تابعیت وړاندیز کړی دی څو خپلې اختراعګانې په دې هیوادونو کې په حقیقت بدل کړي. از حکومت می‌خواهیم که نمیره خود حکومت میتونه بر نفع مردم افغانستان استفاده کنه که اگر ما رفتم بیرون اینمی افتخار افغانستان باشه که بگه اینمی نفر از افغانستان بده اینمی کار کرد به خاطر این در دنیای بشریت ماندگار است. جهاني خپلې څېړنې په ایران کې د کډوالۍ پر مهال پیل کړي دي. اوس 18 کاله تېرېږي چې په خپلو نظریاتو ازمایښت کوي. ماتې خوري او بریالی کېږي خو هیله لري چې کار یې داسې یوې کچې ته ورسیږي چې یوه ورځ د افغانستان اوسنی تورتم روښانه کړي. او څارګره ملي اداره وایي د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څه باندې 1200 کیلوګرامه نشهیي توکي کشف او ترلاسه کړي دي. دغه پټنځای د طالبان د یو قمندان چې انارګل نومیږي اړوند و. د دغې ادارې د خبرپاڼې له مخې له دغه پټنځای یو شمېر وسلې او 15 نقلیه وسایط هم ترلاسه شوي او ځای په ځای سوځول شوي دي. په خبرپاڼه کې په دې اړه چې آیا د دغو توکو په تړاو څوک نیول شوي او که نه څه نه دي ویل شوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امد.